درنو دوستانو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. دا ویډیو تاسو سره د محمد حسین سواتی په باره کې شریکوم چې د هغه په باره کې په سوشل میډیا باندې ویل کیږي چې هغه تبلیغ ته تللی دی. نو تاسو سره د هغه د تبلیغ یو څو ویډیوګانې هم شریکوم چې آیا رښتیا هغه تبلیغ کې تللی او کنه. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. محمد حسین سواتی چې یو ډیر مشهور نوم دی او ټول پښتانه پیژني ځکه چې هغه د پښتو په ډیرو فلمونو کې کار کړی دی او هغه د ډیرو پښتنو فیورټ اداکار هم دی چې نن سبا هغه د پښتو فلمونو نه کناره کشي کړې ده، یعنی په فلمونو کې کار نه کوي او زیات وخت هغه په خپل کور کې په لاهور کې وي. څو ورځې وړاندې هغه په خپل یو انټرویو کې ویلي دي چې زه نور په فلمونو کې کار نه کول غواړم او هر چاته په کار دی چې الله پاک راضي کړي، د الله پاک اړخ ته مخه وکړي او موږ چې د دنیا ته د څه مقصد لپاره راغلي وو همغه مقصد پوره کړو، ځکه چې انسانان صرف د الله تعالی عبادت لپاره رالیږل شوي دي او په کار ده چې د الله تعالی عبادت وکړي. محمد حسین سواتی چې نن سبا په پښتو فلمونو کې کار نه کوي او هغه په کور ناسته په خپل خبرو کې ویلي دي چې تبلیغ یو ډیره ښه لاره ده او په تبلیغ کې تلل هر انسان له پکار دي. خو دوستانو په یاد ولرئ چې هغه لا تر اوسه پورې په تبلیغ کې نه دی تللی. اگر که هغه به د تبلیغ په باره کې خبرې کړې وي او هر پښتون او هر مسلمان تبلیغ ته ډیر زیات احترام لري، خو داسې نه ده چې هغه په تبلیغ کې تللی. اوس مهال هم هغه په کور دی خو هغه اراده لري چې په تبلیغ کې لاړ شي او خپل نور ژوند لکه د نعمت سرحدي او یا لیاقت میجر په شان په تبلیغ کې د الله په لاره کې تیر کړي. دوستانو دا و د محمد حسین سواتی په باره کې ویډیو چې تر تاسو مو درو رسوله. د ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.